السلام علیکم لیدونکو د ژوندون تلویزیون نه د دې ساعت تازه وروستیو خبرونو ته ستړي مه شئ. وایان توفیق زاخیلوال د ریاست الوزرا عالی مقام د دفتر عمومي رئیس د پوهنتونونو له یو شمېر استادانو سره کتلي دي. دې لیدنه کې د ریاست الوزرا عالی مقام د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسي ویلي چې اوس هیواد کې اسلامي نظام حاکم دی، ټولې باید د ساتنې لپاره هڅه وکړو او خپل هیواد په ټولو برخو کې د پرمختګ په لور روان کړو. هغه وایي د اسلامي امارت دروازې د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستې دي او د ټولو ستونزو اوریدل کیږي او د حل لپاره اقدامات ترسره کیږي. دغه راز دې لیدنه کې د پوهنتونونو استادانو ویلي چې د افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول افغانان مسؤلیت لري چې د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره هڅې وکړي. د راپورونو له مخې ځینې افغان پانګوالو او کسبګرو د ازبکستان په سرخان ولایت کې د افغانستان او ازبکستان په ګډ بازار کې تازه خپل فعالیتونه پیل کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د ګډ بازار جوړېدل د دواړو هیوادونو د خلکو د اقتصادي ودې په برخه کې ګټور ګام ګڼي. دغه بازار مسؤلین وایي چې د دواړو هیوادونو د پانګوالو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شوي دي او په دغه بازار کې د افغانانو لپاره هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې څه باندې 15,000 افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت ویان زیاتوي چې اوس مهال په هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره خبرې روانې دي. نوموړی وایي دغه وزارت له هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو سره ښه چلند ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان وایي چې دغه اداره به په افغانستان کې د 2040 میلادي کال تر پایه 15.6 میلیونه کروندګرو ته د غنمو باکیفیته تخم او کیمیاوي سره وویشي. د ملګرو ملتونو چارواکو په کندوز ولایت کې له کروندګرو سره د دوی د اړتیاو او د ژمي غنمو د کمپاین په اړه خبرې اترې وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تر دې وړاندې هم ویلي و چې ټاکل شوې ده د دې سازمان د ژمي غنمو کمپاین کې څه باندې 1 میلیون ټنه غنم راټول کړي چې په افغانستان کې به د کابو 15 میلیونه کسانو اړتیاوې پوره کړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس مولوي مطیع الحق خالص د افغانستان لپاره د چین له سفیر سره په لیدنه کې ویلي د افغانستان چاپیریال ساتنې ملي اداره دا مهال د 14 چاپیریالي کنوانسیونونو غړیتوب لري او باید په نړیوال چاپیریالي غونډو کې د دې ادارې مسؤلینو ته د سفر زمینه برابره شي ترڅو د افغانانو ستونزې تر نړیوالو ورسیږي. دې لیدنه کې ښاغلي خالص د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د تجهیز په ځنګلونو کې د اورلګیدنې د خبرداري او اوروژنې سیستمونو فعالولو او پاک انرژۍ په برخه کې د چین د همکارۍ غوښتنه کړې ده. او وروستی بهرنی خبر مو دا چې د امریکا د الباما ایالت په برمنګهم ښار کې په ځایي وخت تېره شپه ناوخته وسلوال برید کې 4 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې د پولیسو له افسرانو او پلټونکو سره له خبرو وروسته څرګنده شوه چې سیمه کې د ډزو له امله لسګونه خلک ټپي شوي دي. رسنۍ زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې 2 سړي او 2 ښځې ځای پر ځای وژل شوي دي او یو بل تن یې بیا په روغتون کې ساه ورکړې ده. قدرمندو لیدونکو د ژوندون تلویزیون نه د دې ساعت تازه وروستي خبرونه همدومره وو. تر بیا مو الله مل شه.